اکبر خان دومره لوی بهادر شهزاده د افغانستان چې هغه ته رستم افغان دی افغان فرست انګلو افغان وار کې پیرنګي ته ماتې ورکړې وه او صرف یو ډاکټر دا دغلته هغه مومبتۍ چوک کې چې کوم بیرکونه دي دکه بیرکونو کې بیا د هغه علاج کېده هلته یو ډاکټر برایډن یې راپرېښی نور ټول وجلي هغه وزیر اکبر خان 500 کسانو سره راغی اپریدو ته او دلته د رنجیت سنګ جنرال مان سنګ هغه دلته دیرو او 500 کسان ورسره نور سره ایست جنرال مان سنګ سره یورپی جرنیلان د فرانس توپخانه یورپی توپخانه د فرانس جرنیلان ورسره په جدید ترین یورپی طرز باندې د هغه د فوجو ټریننګ او تربیت شوی او بې انتها فوج ورسره وزیر اکبر خان سره 500 کسان اپریدو ته راغی اپریدو ته یې مرسته راسره دا پښتنو چې دا متلې جوړې کړي دي دا د سونو زرګونو کالو د تجربې نه پس چې خپل نه نو پردي به دې پکار شي او چې پردي نه اپریدي به نو پکار شي اپریدو ثابته ویبه وزیر اکبر خان ورته ملت وکړه جرګې ورته وکړه اپریدي ورسره ملګري شو او کوم ځای کې چې اسلامي کالج جوړ دی اسلامي کالج د دې اسلامي کالج په ځای باندې یو خونړی جنګ وشو جنرال مان سنګ قتل کړی شو او پښتنو یو څرګنده ماتې دا د رنجیت سنګ فوج او سیک فوج ته ورکړله دا د اپریدو په برکت باندې اکه سیسم چې وزیر اکبر خان اپریدو ته په جرګه راغلی نن منظور خان تاسو ته په جرګه راغلی منظور خان په جرګه راغلی دی ای اپریدو ای کوکي خانو لکه څنګه مو چې د رنجیت سنګ او د سیک خلاف وزیر اکبر خان سره مرسته کړې وه دقه سیمه د دې پښتنو د حقوقو دپاره په دې وطن کې د امن دپاره د خپلو مسلو دپاره منظور خان سره مرسته وکړئ زه حکومت ته دا خبره کوم که دې جرګې ته نقصان ورسېده منظور او د هغه لیډرشپ او ملګرو ته نقصان ورسېده 15 ادارې به زما ذمه داري 15 ادارې نمبر 1 وزیر اعلی خیبر پختونخوا نمبر 2 گورنر خیبر پختونخوا نمبر 3 وزیر اعظم پاکستان نمبر 4 صدر پاکستان نمبر 5 د پنډه جرنیلان موږ دې ته وایو دا ډرامې خلکو پېژندلې دي زه غرض لکي مروت پولیس راوغوښتم ما ته لکي مروت پولیس وی موږ موټر سایکل راوړي وو وی دې رانه پوځي چې دا خو زموږ د سړي دی موږ سړی راوړي وو ترخګري وی دې رانه پوځي چې دا خو زموږ مخبر دی پولیس اعتال کړو پولیسو دا ډرامې خلکو پېژندلې دي زما په وطن کې بدامني د سکیورټي فورسز او د حکومت او د ریاست د مقاصدو په وجه ده د ډالرو دپاره ده موږ دا نه منو انشاءالله انشاءالله جرګه به هم کامیابو او په 14 مارچ وایي که نه فریاد کوي پښتون دپاره کوي د ځان دپاره نه کوي د دې خاورې دپاره کوي د دې قوم دپاره کوي سیاسي جماعت یې نه دی جوړ کړی د دې دپاره یې نه دی جوړ کړی چې دا څوک اعتراضونه کوي چې د خپل سیاسي مقاصد دي د ټول پښتون خبره کوي ټول راغونډوي ټول خلکو ته دعوت ورکوي په دې وطن کې آباد هر پښتون ته نمایندګي ورکوي نو جړا او فریاد او خپل ویر ته هم ته نه پرېږدئ نو ته پښتون ځوان ته کوم پیغام ورکوې د پرامن سرګرده ته پښتون ځوان نه پرېږدئ د پرامن جرګې ته پښتون ځوان نه پرېږدئ د فریاد ته د جړا ته د ویر ته پښتون ځوان نه پرېږدئ ته د ریاست او د حکومت طاقت د پښتون ځوان خلاف استعمالوئ نو زه ستا نه تپوس کومه ستا څه مطلب دی دا ملک ورانې ماته ته دا ملک ماته ته د دې ملک دشمنې ته امن نه منې ته مذاکرات نه منې ته گفت و شنید نه منې آخري خبره اپریدو کوکي خیلو ته کوم تاریخي خبره ته کوم د منظور په قیادت کې چې کومه جرګه ده او په هغې چې کومه دهشتګردي شوې ده په هغې زموږ زړونه زخمیان دي دا د پښتون په عقدارو په روایاتو باندې حمله ده او زه حیران دا یم چې هغه څه کول غواړي هغه درنه نه کوي پی ټي ایم مظاهره نه کوي پی ټي ایم ساعت نه بندوي پی ټي ایم په شخړه کې جرګه کوي او جرګه څه ته وایي
गुफ्तगू ته وایي مذاکراتو ته وایي बातचीत ته وایي ډایلاګ ته وایي خبرې اترو ته وایي بحث مباحثې ته وایي دې ته جرګه وایي نو زه د حکومت او د ریاست نه تپوس کوم ته ما ډایلاګ ته گفتگو ته बातचीत ته مذاکراتو ته بحث مباحثې ته هم نه پرېږدې زما په دې حکومت او په دې وطن کې د دا حیثیت هم نه منې یو طرف ته کچې کې ډاکو دي چا په اربونو روپۍ په میاشت یې د خلکو نه पंजाब और सिंध कच्चे के डाकू महफूज थी और जमा जरगा महफूज निदा कच्चे के डाकू खिलाफ ऑपरेशन न कीगी पुलिस एक्शन न कीगी और पे मंजूर खान बांधे और पे पीटीएम बांधे और दागा पे कामी अदालत बांधे और दागा पे पुरअमन कामी जरगा बांधे पुलिस एक्शन कीगी तेरे तवई हुकूमती दहशतगर्दी और दी तवई रियासती दहशतगर्दी منظور څه غواړي منظور دا غواړي چې جبري ګمشدګي ختمه کړي منظور دا غواړي چې ملټري اپریشن ختم کړي منظور دا غواړي چې ټارګټ کلر ختم کړي منظور دا غواړي چې بدخوري ختمه کړي منظور دا غواړي چې ترخګري ختمه کړي منظور دا غواړي چې مسله دستي ختمه کړي منظور دا غواړي چې ماته امن راکړه امن منظور دا غواړي چې زما بچو ته تعلیم ورکا زما رنځور ته علاج ورکا او زما د صوبې په ځنګلاتو قبضه مکا زما د صوبې په معدنیاتو قبضه مکا زما د صوبې په پټرول او په ډیزلو په سرو او سپینو قبضه مکا نو دا خبره خو زما په دستور کې لیکله دا خو زما په دستور کې لیکده دا خو کانسټیټیوشن اف پاکستان کړی ده منظور د قانون په دایره کې خبره کوي منظور د دستور په دایره کې خبره کوي منظور د پاکستان په جغرافیه کې دنه خبره کوي او څوک چې منظور ته وایي چې دی پاکستان خلاف دی او دی دلته بدن نه خوري حقیقت کې دغه خلک د پاکستان دستور نه مني او دغه حقیقي دهشتګردي او د پاکستان دشمنان دي مونږه د دې قومي جرګې د سره مرسته کوو زه په حیثیت د جماعت اسلامي او کارکن منظور سره ولاړ یم پی ټي ایم سره ولاړ یم او قومي جرګې سره ولاړ یم انشاءالله او آخري خبره خدا